زه ته هغه فهیم صاحب لنډ هغه کوم ما نن په دغه ټویټ هم کړی ده. نه اروپا ختمیږي نه امریکا ختمیږي. اصلي اروپا خپل غچ له امریکا نه واخیسته، افغانستان کې ښکېله کړله. 20 کاله جګړې تلې ویسته. ګورئ، اولین وار چې له افغانستان نه فوز ویستل شروع سو، فرانسې وویسته. فرانسې هغه فوج په افغانستان کې په جنایتونو په وحشتونو کې نوم درلوده. خپله سرکوزي راغی، خپل فوج له دې 95 مړي ورته کړي و، طالبانو مردار کړي و، دا یې ویوړه. د جګړې د پای اعلان یې وکړ. هغه زیلنسکي، هغه فرانسه چې امریکا ته به همدا ویلې چې جنګ زه درته کوم، دا ووته. ورپسې برطانیې خپل فوجونه په هلمند او په دې ځایونو کې ورځ په ورځ کمول او امریکا ته به ویلې چې کنډکونه رالېږه، پلانکي جي ته کنډک ولیکه او پلانکي جي ته یې ولیکه. اسپانیا خپل فوج وویسته، استرالیا خپل فوج وویسته، همداسې ورو ورو یې کموه. جرمني چې ټول شمال اداره کوه، خپل فوج له 50,000 نه 0 ته راوسته. تر آخري ورځې د امریکا جرمني دا خبره کوله چې موږ له افغانستان نه ووځو، که امریکا وموځي. امریکا یې جذباتي کوله چې یعنې زه پاتې کېږم خو ته هم پاتې سه. دوی د امریکا ښه داسې په افغانستان کې خمیره کوه او خپل یې درګر د اقتصادي رشد کوه. خو تاسو ولیده چې امریکا موجوده وه، جرمني له افغانستان نه ووته. ټول هر څه د هغه په غاړه ور واچوه د امریکا. اولینی بمبار هم په افغانستان کې په 2001 کې برطانویانو وکړه. دا جګړه یې د امریکا غاړې ته ور واچوله. امریکا ورته زړه کې ساتلې وه. اول ناټو ته اخطار ورکړه، مصارف یې پې کم کړل، بیا هم دغه اروپا ته اخطار ورکړه. خو ټرمپ هغه وخت کې دومره وکړه چې له افغانستان نه یې پوځ وویسته. نور که ټرمپ د بلې مودې دپاره پاتې سوی د اروپا بیخي پې ویسته. بیرته بایډن راغی ورو ورو اخوا دا خو د دوی خپل سیاست ده. ټرمپ ته چې څومره کمپاین په رسنیو کې اوس ته وګورئ، ایلن ماسک د سره مرستیال کې د اقتصاد وزیر کو، بالاخره همدغه ټرمپ نه اوس دا ټویټر پې باندې بند که. بیرته ټویټر مالک هم دی سو، کیسه هم سوله او کمپاینونه هم شروع سو. بیرته ټرمپ راغی، ځکه یې دا راوسته چې دا لیونی د ځان اروپا او بل ته ملامت نه کړي. دا خو د ټرمپ پالیسي ده او بس درز یې ورکړه د اوکراین. صرف د اوکراین د جګړې د ختمولو دپاره یې ټرمپ راوسته چې دا یې مستقیما روسانو سره کیني، ورسره خبره وکړي. اوس به څه شی سي؟ اروپا به خپلې مزې کوي، خپل تجارت به کوي، خام نفت او مواد اوکراین یو بې سرنوشته هیواد که، روسان به خپلې منطقې ته ونیسي، اروپا به خپلې منطقې، اوکراین به د همیش دپاره خپل غلام ساتي. په دې کې هم اروپا شامله ده، هم امریکا شامله ده، هم روسان ده. اوکراین هغه هیواد ده چې د ټولې نړۍ 25% غله یې تولیدوله. اوکراین هغه هیواد ده چې نیم اروپا ته یې برق ورکوه. اوکراین هغه هیواد ده چې په زراعتي لحاظ عروج ته رسېدلی. امریکا نشو کولی چې دا برداشت وکړي. اوکراین فوز درلوده، اوکراین سره جګړه نه کېدله، بالاخره روسان او دوی راجیګ سول، امریکا اسلحې ورکولې. بالاخره پوتین ورته ویل چې ګورئ امریکانو د سړي زامن سئ، ما سره مې څه رقم خبره کړې، هماغسې مخکې ځئ. قاطع ورته ویل چې اروپا درته په بل مخ کوم. نه دا اوس به اروپا خپل مصنوعات تیاره ښه نه، الله تعالی د تباہ او برباد که. چې دلته ښه په لایف کې ما سره ناست یو بیا زنګ راته وهې. نو اروپا یې په خپل منځ کې هغسې که برطانیه ترې نه بېله سوله، اروپا اتحادیې نه ووتله، جرمني ده او دا نور هیوادونه یې دا لا پکې دي. دوی خپل نه هغه پخوانی روبداب لري. البته په اقتصاد کې، په سیاست کې، په هر شي کې اروپا اوس هم هماغسې راغنده رول لري. اروپا د دې په خاطر چې د خپل وګړو نه مالیات څنګه راواخلي، چې دوی غبرګونونه کوي، دوی پاڅونونه کوي. د اوکراین د جګړې نه ښه استفاده وکړه، مصنوعات یې قیمته کړه، ټکسونه یې لوړ کړه، برق بیلونه یې لوړ کړه. بس دغه یوه بهانه سوه. دا اوس هم اروپا ټولې نړۍ ته موټر ورکوي، ټولې نړۍ ته برقي وسایل ورکوي، ټولې نړۍ ته موبایل ورکوي، هر څه لري. دا نه ده چې اروپا کمزوره ده. خو امریکا دغه شی اروپا ته نه په زړه نه هغه کېږي، بالخصوص برطانیې ته چې برطانیه د هم یو د ټکر هغه یې ما سره. دوی به په خپلو کې په لانجو سره واوړي. خو راتلونکي 2-3 کاله د روسانو دپاره ډېر مهم دي چې په خپل سیاست کې که ګول وخوړه
او یا پوتین یو خوا بل خوا شو نو روسیه هم چندان داسې په واک کې هیواد نه ده. دغه نن که پوتین ته لاړ کېدی د امریکا کوم لاسپوسی راسي او دا روسیه هم د دوی د امریکا په طرف هغسې یو قطبي سي. بل ټرمپ هغه وکړه پاسې پرده پاسې شا هغه دغه نوی بانګلوډ سره وتلی ده د دغه تر شا هغه ولاړ د اروپا. هغوی وای اروپا د نور هیوادونه روسان د هندوستان دا ټول دکې پاسې شا د اروپا ملاتړ لسې دغه پیسه هغه کې نړیواله کې او د امریکا نه ډالر هغه کې د مارکیټ ور خرابه کې چې تر څو د دوی زور ختم سي. نو بیا که امریکا څومره ډالر چاپوي په رسنیو کې په ټیک ټاک کې او په یوټیوب کې او که په ټویټر کې د که په هر شي کې د دوی که پیسې اخلي ډالر به نسي اخیستلی یا به دغه اوسنۍ پیسې اخلي یا به د اروپا پیسه پکې چلیږي. نو دوی خاص په ډالرو پسې راخیستې ده چې ټرمپ مستقیما ټولو هیوادونو ته اخطار ورکړه که تاسو چیرته دغه بانکلوټ جوړ کړئ نو تاسو به له 100% مالیې سره مخ شئ. هندوستان ته مې بل اټیکې په چاربهار باندې وکړه نو نه د امریکا هغه بدماشي پاتې ده چې مخکې و نه د اروپا هغه ډار له امریکا پاتې ده چې مخکې ته ډارېده. اوس یوازینی شی دا ده چې د اروپا امنیت اوس امریکا ساتي. نو امریکا به څنګه اخوا دوخوا وکړي یو خوا نه جاپان ورته جګ کړی بل خوا نه شمالي کوریا ورته تخنی بلې خوا نه هغه د اسرائیلو هغسې حالت ده بل چین ورځ په ورځ جګیږي بل هندوستان هغسې د نړۍ په ساده یو اقتصادي هیواد سو بل سعودي هغه د اخطار ورکړه. تاسو په تېرو 40 کلونو کې لیدلي چې سعودي د امریکا ته اخطار ورکړي. دا ټول هغه شیان دي چې دغه ایران چې په خپله د امریکا د سیاست سره مخکې ځي سوریه یې له لاسه ووتله لبنان هم تقریبا د دوی له لاسه وتله ایران هم یو ګوشې ته سو. نو دلته اوس خامخا عرب ملکونه دا مستی کوي دا راجګیږي. یوازینی د سترګو خار چې عرب ملکونو ته هغه ایران خو سعودي دا نورو ملکونو ډېر په مهارت ونیوه. د سوریې نظام په بل مخ که عراق هم تقریبا د شیعګانو له لاسه او د ایرانیانو له لاسه وتلی ده. په هغه کې هم لنډ وخت کې به تاسو وګورئ چې لوی تحول او بدلون به راسي. له یو خوا نه د ایران ټغر روسانو ورته راټول کړه له بلې خوا نه ملاتړ ورته کوه بلې خوا نه عرب هیوادونه ورته راجګ کړه له بلې خوا د حوثي لانجه سوه بلې خوا په پاکستان کې هغسې حالات شروع سو. دا ټول هغه څه دي چې راتلونکی 2-3 کاله دا ډېر خطرناکه دي. نو د اروپا دپاره د اروپایي ملکونو دپاره د هغه د وګړو دپاره دا ویره نشته نه سیاستوالو د دې ویرې په قصه کې د ایټمي هیوادونه دي ښه اقتصاد لري ښه اسلحه لري فوز لري ناټو لري. ناټو تقریبا د اروپا ټوله اروپا پکې شامله ده. د هغوی ویره له څه نه ولري دوی پاسې پردې نور ملکونه سره جنګوي نورو ملکونو سره غواړي چې هغه کې د خپل پروډکټ او خپل مصنوعات په باندې خرڅ کړي. نو د دغه اسلحې ډېر لوی تجارت خو اوس په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د جنګ ته غاړه کیږدي چې هر رقمي تعامل کوي هغه کوي. ټرمپ تاسو ولیدل چې د انتخاباتو نه مخکې د افغانستان په رابطه ډېرې غورې کولې. اوس چې څوک پوښتنه ترې وکړي داسې ورته ګوري وایي ډېر ښه غږ دی دا نور څه نه ورته وایي. نه وایي غږ دی ډېر په خبره باندې نه پوهېږم ته باید صحیح واضح ووایي. د سمې سادات دوی او د دې فهیم شینواري دوی ارمانونه هم تقریبا داسې جنرال صاحب دغه تا چې کوم تحلیل راوکړ د دې په تایید باندې ښه همدا اوس پاس دلته د المان یو ملي تلویزیون دی په هغې کې یو خبر راغی کې لیکلي په الماني ژبه ځکه کوم ملګري که دلته چې هغوی بیا داسې فکر ونه کړه چې دا دروغ ده زه به ور په المانۍ باندې دغه زت ولولم بیا پښتو باندې ژباړم هلته لیکلي دي چې یاره پښتو یې وایه ورکې نه بخښنه غواړم خیر دی پرېږده چې دا خلک جنرال صاحب چې بیا دا تا چې کوم تحلیل وکړو را چې دا البته دا صحیح علمي تحلیل و ځینې خبرې شاید پکې دغه وي خو په ټوله کې چې دی بالکل صحیح ضرور هلته لیکلي چې ټرمپ ویل لکه غواړي اونه بغیر د اروپا نه mit پوټین فرهندلن معنا دا چې ټرمپ غواړي بغیر د اروپا نه روسیه سره یا پوټین سره چې دی دغه وکړه ډیل ورسره وکړه یعنې سوله ییز دغه رامنځته کړه تړون رامنځته کړه صحیح ده دا تا چې کومه خبره وکړه بالکل دغه سړی چې هغه نقل شوی د پښتو یو ساده مثال دی که نه چې اسمان څومره غوریږي هغومره نه ورېږي که نه هدف دا دی چې دا سړی په همدې باندې په همدغه شینو باندې مشهور هم دی په همدې باندې واک ته ځان هم ورساو دا هېڅکله هم د جنګ طرفدار نه دی ځکه دا یو کاروباري سړی دی دا یو بزنسمین دی دا یو تجار سړی دی او په څنګ کې چې تا ورته وروره اشاره وکړه د ایلن ماسک تاسو وګورئ د نړۍ اول نمبر ټاپ میلیاردر دی که نه
هغه چرته غواړي وروره چې مطلب د سرمایه د په جنگ کې دغه شي بند شي او د چې دی لکه د جنگ دغه وکړه. نو دا بالکل صحیح خبره ده. د اوکراین دغه به مې وړاندې کوي درته. او نن د المان دوه ګوندونو چې انتخابات دي په 23 تاریخ باندې کنه د 2 ورځې وروسته بیګای دلته چې دی لکه ګرم میزونو کې را دغه کړي 4 ګوندونو مشران چې یو صدر اعظم او 3 د نورو ګوندونو. دوه ګوندونو په دې باندې فیصله وکړه چې دلته هغه افغانان چې رد شوي دي او هغوی جرمونه کړي دي او هغوی دلته چې دی صاحب مهربانه لکه په ډېرو بدو پیښو کې دغه دي د دې دپاره باید طالبانو سره باید چې دی لکه دوی جوړجاړی وکړه. یعنې ډایرک مخکې دا خبره د اول ځل دپاره په 4 کلونو کې جرمني دغه دوه غټو ګوندونو دا خبره وکړه. یعنې هدف دا دی چې پخوا به دوی ویل طالبان یوه ډله ده او طالبان چې دی دا د طالبان هغه دي اوس د یو حکومت په سترګه ورته ګوري. نو وویل چې موږ 300 میلیونه اورو چې دي دا همدې دپاره چې دی پاس کړي دي پارلمان چې تر څو په افغانستان کې بغیر د کوم شرط د قید او شرط نه دا مرسته موږ وکړو. یعنې په بیا رغونه کې په صحت کې همدغسې په نورو په روزنیزو چارو کې. هدف دا د جنرال صاحب که چېرته یعنې ستاسو د امارت دغه ځینې مشران دا ځینې البته لږ څه ورته وایو پارس دغه که لږ نرمښت غوره کا نړۍ روغتیا هم تعامل غواړي ورسره. تا وګوره د اوکراین خبره وروره وکړه. اوکراین تقریبا یعنې 80% کې غلا نړۍ ته اوکراین ورکوله. 80% کې غلا اوکراین ورکوله او دغه تشه چې ده وروره که نه دا افغانستان ورته پوره کولی شي. یعنې ټولې نړۍ ته یې پوره کولی شي. خو که چېرته د واکمنان د دغه شي نه استفاده وکړه اول په داخل د افغانستان کې مطلب کوم شرایط چې وي هغه اصول دي هغه باید وضع کا او بیا نړۍ سره یعنې خصم اسلامي افغاني تعامل وکړه. یو شی بل یو چا نن تحلیل کړی چې اروپا او امریکا هدف برطانیا وه دا د هغه مشکلاتو سره مخ دي. خو یو څه خبرې خالد وروره مو کړلې دا همدغه تلویزیونونه دي چې دغسې یو ګنګوسیا چې دې کې خپل اروپا انګلند دا ملکونه لاس دی دا اوس هم نړۍ کې ډېر هېوادونه دي چې برطانیې او د جرمني مخکې کړت لا نسي کولی. پوه شولې؟ ګورئ زه تاسو ته یوه خبره وکړم ساده پاده یې درته وکړم. پوه شوې چې یوازینی هدف په نړۍ کې د دغه نړیوالو سیاستونو د جنګونو څه شی ده افغانستان باندې برید ولې وسو هدف یې څه شی قرباني څوک سو بهانه څوک او ووژل پکې څوک شول او بالاخره په یکې تنها باندې د هر څه پرېښودل شول. امریکا یا په ترختر مخکې یا ترختر وروسته افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. دا د یوه خبره چې دوی سفارت پرانیستل رسمیت پیژندل به وشي دا مسئله دې هم حل شوه. رسمیت پیژندل به دلته د افغانستان اقتصاد ښه کړي چې موږ یې په خپله ونه کړو چې موږ په خپله خپل هېواد ته کار ونه کړو موږ خپل هېواد آباد نه کړو. د اوکراین جګړې دومره بد اثر په نړۍ باندې وکړه چې د افغانستان 20 کاله جګړې نه و کړی. ولې امریکا په افغانستان کې یکتازو چې هر چا د دې جګړې مخالفت کړی هغوی تیار یو قانون ورته جوړ کړی بس تور لیست یې اچو که روسو که چینو که په باطنه کې هر څو ظاهرا د افغانستان د جګړې مخالفت نشو کولی. بس تور په باندې وایتم او بس ټوله دنیا تیار یو قوت سه او بس په ورته روسانو ملاتړ کوي هر چا طالب تروریست ده بس ویل په تور لیست کې ټوله دنیا په تور لیست کې واچو چې ویل دهشتګر ټوله دنیا ورته تروریست ویل چې ویل چې فلان وژنو ټوله دنیا ورته ورځپه. د اوکراین جګړه د سينه اوکراین باندې چې دا روسان را خوشی شو دا ورای وکړه ورا سره په اروپا کې وروره غوړي 100 روپۍ ګران تیل پکې قیمت ولې چې دلته پیدل اروپا امریکا دوی چې دا خو پوتین وراوکه دا د ظالم زوی خو چې ورای ک ټول اروپا کې هر څه ختم سو دا به څه کو نو دوی سپما شروع کړله ذخیره شروع کړه دغه ګرانی چې په اروپا کې راغله دا حکومتونو دا ذخیره شروع کړې یار چې حکومتونه خو لکه موږ غوندې نه دي وای پوتین ورا کړی
نو دغه د اوکراین جګړه چې قراره سي اوس اروپا هم غواړي دا سیاست ده ولا زه دې پکې یم زه دې پکې هغه امریکا تیلي چې ته ورسه ته مداخله وکړه موږ شهر هم د ډېر غورپش هم کړی ده یو تړون وکړه چې روسان نور مخکې رانسي دا د برلین دیوال چا جوړ کړی دا جرمني په 2 ټوټو چا ویشلی ما ویشلی زه پسې تللی روسانو کنه بالکل نو خو چې یا ورته یو چا ته سرې سترګې ښودلي خو بیا ترې ډارېږي طبعا دا اوس د اروپا هر څه له امریکا سره د اروپا اړیکې ښې وي که له روس سره ښې وي ښه ده خو له روس ورسره په څنګ کې ده لاسرسی ورته لري احتیاج ورته لري امریکا خو هغه سر د دنیا کې ده نو هغه د وروره ګل اروپایانو امریکا تیري سته ورځه بس ټرمپ ورځه دلته ناست هم د حرامي ورځه یوه جوړه وکړه یو شی وکړه چې دا جنګ ختم سي له دغه د اوکراین له جګړې نه هم روسان ستړي دي لکه د افغانستان په جګړه کې هم تی اروپا ستړې ده هم تی امریکا ستړې ده چین په دغه جګړه کې لږ داسې هغه ده هغه په کیسه کې نه ده اوس راځو دې ته چې اقتصادي جګړه کومې مرحلې ته رسیږي دا خو اوس و نظامي جګړه او پوتین یو رپې ورو راکړه اوس اوکراین 2 ټوټې سو یوه ټوټه به له روسانو سره وي دا هیڅکله روسان نه پرېږدي او روسان به په دې مذاکراتو کې هم لږ پرې رامخکې کېږي نور هم یو څو ګزارونه پرې کوي دغه نیم اوکراین به روسان داسې ابادي پکې شروع کړي دا باقي اوکراین به وایي زه همالته ځم ځکه ژبه یې سره یوه ده هغوی هم کیژه پیژه کوي دوی هم کیژه پیژه کوي چندرال صاحب روسان دي دوی نسلي روسان دي لکه یو خلک دغه پاتې برخه روسان اوکراین چې ده دا به هغه خلکو ته پرېږدي بس دوی ته به یې کوه کښت جوار کره غنم کره ګلفتا پرست کره دا کره هغه کره دا جګړه به یو 15 کاله په اوکراین کې قراره سي 15 کاله چې ښه روسان ورته دمه سول بیا پرې راغور وهي وراکوي پرېږدي نه د روسانو له هغه وخت نه جرمني ته اروپا ته زړه ډک ده له کومې ورځې چې پکې ماته خوړلې ده ماته هم تنها دوی نه ده کړې افغانستان کې جهاد شروع سو اروپا امریکا ټول ورسره ودرېدله نو هغه د 10 کاله 40 کاله بعد روسانو خپل غچ واخیسته اوکراین نه پرېږدي د اوکراین له جګړې نه وروسته چې کله دا مرحله تېره سوله امریکا اوس څه شی ده امریکا وایي چې زه خو افغانستان ایران عراق او دا سیمې نسم کولی چې بیا دلته امریکا به د افریقې خواته توجه کوي چې هم نفت لري هم تیل لري هم ګاز لري هم سره زر لري هم هر څه لري هلته به اړی دوړی جوړوي خو په قراره باندې دا کار به ټرمپ نه کوي د دې دپاره به بل رئیس جمهور راولي دلته هندوستان پښې ترپوي وروره چې زه خو هم باید یو څه وکړم په د نړۍ نیم نفوس د ما د هغه لاندې ده نو اوکراین ته بیا د هندوستان دپاره برطانویانو امریکایانو دوی ته هر چوچکی کوټه سپی پاکستان ساتلی یو $100 قرضې به ورماف کړي یو څه به نغدې ورکړي یو څه جګړه به د افغانستان خواته ګرمه کړي یو څه د هندوستان خواته هندوستان به هم په شا ورته ډبوي پاکستان به ورته ډبوي بالاخره به ورته کښېني چې ایټم بم دې راکړه ایټم بم راکوه نور یې ته نشي ساتلی دا به ترې نه ویسي بېرته به پاکستان ټوټې سي هندوستان به خپله حصه واخلي موږ به خپله ټوله دنیا که به بل مخ سي افغانستان نه تقسیمیږي نه تجزیه کېږي بېغمه اوسېږئ موږ به په دې جګړه کې سیاست کوو د چا طرف ته به نه درېږو بس خلاص سره خپلو کې د غربوي اوس نه مولاکه پاکستان چندان شي نه د ولاکه ایران چندان شي خپل کار به کوو خپل وطن به جوړو خپل هیواد به جوړو او تقریبا دا ګنبس په ماتېدو باندې ده تاسو به ډېر زر وګورئ چې ډالر خپل سر وخوري ډالر ماتې سي دا د نړۍ د اقتصاد دپاره ښه زیری نه ده دغه نوې پیسه ده نوې پیسه څه نومیږي برکس به لازمي جوړیږي اروپا غواړي چې برکس جوړ سي هند غوندې اقتصاد برکس جوړوي چین یې غواړي روسیه یې غواړي د برکس د هیوادونو په وړاندې امریکا نسي درېدلی امریکا یکه تازه نه ده ځکه تر اوسه پورې برطانیې اروپا د برکس په اړه باندې کوم غبرګون نه ده ښودلی پوهېږې علت یې څه شی ده علت یې دا ده چې د یورو د پاونډ توازن امریکا ور خرابه کړه پاونډ یې مو غورځول او یورو یې مو غورځوله دا توازن یې ورته ګډ وډ کړه نو اوس اروپا غواړي چې د امریکا ډالر
دا په یو قسم نه په یو خپله نشي کولی غیر مستقیم دا نور هیوادو سره ولاړ ده. بریکس به لازمي د نړۍ د اقتصاد پیسه ګرځولې. چین، هندوستان، روسیه دا هغه هیوادونه دي چې دوی وغواړي هر څه کولی شي. مالیه دې ولګي، ټرمپ له مالیې نه بغیر بل څه کولی شي، خو دوی به هم پې مالیه ولګوي. نو زیان امریکا وکړه که بریکس وکړه، ډالر وکړه، نو ډالر هم خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دغه موده کې به دتي بیا دا د یو څه وخت د پاونډ او د یورو باچایي شروع سي او پسې بریکس به بالاخره ذاتي قیامت به راسي، توشلې به کوو بیا.